ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره بد خبر اعلان کړ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. ملګري ملتونه وايي افغانستان او نړۍ کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو فعالیت او ګواښونه ډیر شوي دي. له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې داعش ډلې وړتیاوې او بریدونه زیات شوي دي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا نړیوال امنیت ته د ترهګرۍ لخوا د متوجه ګواښونو په اړه ناسته رابلل شوې وه. غونډې ته له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ولادیمیر اورونوکوف د اسلامي دولت نومې ډلې یا د داعش ډلې د ګواښونو په اړه خپل 18 راپورټ وړاندې کړ. ښاغلي اورونوکوف د ترهګرۍ پر وړاندې د څو اړخیزو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ او د دې ناورین د مخنیوي لپاره د غړو هیوادونو هڅې او ملاتړ اړین یې وباله. د نوموړي راپورټ یوه برخه هم افغانستان کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو فعالیت ته ځانګړې شوې وو. په راپورټ کې راغلي چې له افریقا او نورو هیوادونو ورهخوا چې داعش پکې پراخه فعالیت لري، په افغانستان کې هم د داعش خراسان څانګې فعالیت او ګواښونه زیات شوي دي. له افریقا ورهخوا د افغانستان وضعیت په زیاتېدونکو توګه پیچلی کیږي او د دې ویرشته د هغه وسلوال او پوځي تجهیزات چې د تر هغو ډلو لاسته لوېدلي دي په یو واقعي ګواښ بدلېدونکي دي. داسې راپورټونه دي چې د داعش خراسان څانګې پوځي وړتیاوې او بریدونه هم په طالبانو هم په نړیوالو اهدافو زیات شوي دي. په ځانګړي ډول د دې ډلې لخوا په نومول شوي خراسان ولایت کې د راپورټ په بله برخه کې د داعش ترڅنګ د نورو ترهګرو ډلو فعالیت ته هم اشاره شوې ده او هلته هغه ننګونې یادې شوي دي چې د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. په ځانګړي ډول د دوامداره پایښت او پراختیا نشتوالی او ناوړه بشري وضعیت یې مهم یاد کړی دی. پر دې سربیره په دې هیواد کې د نږدې 10 نورو مختلفو ترهګرو ډلو فعالیت او شتون سره له دې چې د طالبانو لخوا په جدي ډول ځپل کېږي د دوامداره پایښت او پراختیا نشتوالی او ناوړه بشري وضعیت د سیمې او نړۍ لپاره د پام وړ ننګونې دي. له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د نوي راپورټ ته طالب او واکمنانو لا غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ورته راپورټونه بې بنسټه بللي دي.